السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ پام وراړوم د نن ورځې تر ټولو تازه او مهمو خبرونو ته امیر خان متقي له اسلامي امارات سره د ملګرو ملتونو سازمان د مثبت تعامل د دوام غوښتونکی شو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په کابل کې د یونمال رئیس رضا اوتونبای او سیاسي مرستیال مارکس پورټزل سره په کتنه کې له اسلامي امارات سره د ملګرو ملتونو او دغه سازمان د غړو هیوادونو د مثبت تعامل پر دوام خبرې کړې دي د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل په یو ټویټ کې لیکلي چې په دغه لیدنه کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د راتلونکي غونډې او د نشهیي توکو د کرکیلې د بدیلې لارې موندلو او اړمنو کسانو ته د مرستندویه بنسټونو د مرستو د ویش په برخه کې د روڼتیا په تړاو بحث شوی مجاهد د جګړې لپاره بهر ته د کسانو تلل باید د اسلامي امارات د مشر د فرمان پر بنسټ وي د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د اسلامي امارات مشر په پاکستان کې د جګړې پر ضد فرمان نه دی ورکړی خو د سرپرست حکومت دارالفتاء فتوا ورکړې چې په نورو هیوادونو کې جګړه باید د اسلامي امارت د فرمان پر بنسټ ترسره شي دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې ځینې پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې د اسلامي امارت مشر په پاکستان کې د جګړې په تړاو فرمان ورکړی خو د اسلامي امارت ویان اوس دغه راپورونه او څرګندونې ردوي کابل کې د 11 تاریخي آبادو د بیا رغونې د چارو پیل د اطلاعات او کلتور وزارت د تاریخي آبادو د ساتنې او بیا رغونې ریاست په کابل کې د 11 تاریخي آبادو د بیا رغونې د چارو له پیلېدو خبر ورکوي د دغه ریاست رئیس محمد حسیب نیسیمی وایي چې په تیرو 2 کلونو کې په ټول هیواد کې نږدې 25 تاریخي ودانۍ بیا رغولې دي محمد حسیب نسیمی په دې هکله زیاته کړه کابو او یا سلنه بیا رغول شوي او کابو 11 تاریخي آبادي تر کار لاندې دي لکه د کابل بالاحصار مراد خانیه او د مراد خانۍ په سیمه کې ځینې نورې تاریخي آبادي او د پخواني کابل پر رستوران هم کار روان دی او وروستی خبر هم دا چې روسیه وایي د اوکراین 14 بې پیلوټه الوتکې مو غورځولې د روسیې ملي دفاع وزارت د اګست په 10مې نیټې خبر ورکړی چې هوایي دفاعي سیستم د همدې ورځې په سهار وختي په مسکو ایالت او ځینو نورو سیمو کې د اوکراین 14 بې پیلوټه الوتکې غورځولې دي خبر وایي چې د اوکراین 2 بې پیلوټه الوتکې د اګست 10مې نیټې په سهار وختي د مسکو په لور روانې وې چې د روسیې دفاعي سیستم کشف کړي او په مسکو ایالت او کلوژوسکایا ایالت کې راغورځولې دي